السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو، د سلام معنا او د سلام حکم. السلام علیکم د الله تعالی په 99 نومانو کې یو نوم سلام ده. السلام علیکم، سلام خدای نظر دې پتا باندې وي. بل معنا سلام جوړوالی معنا ده چې الله دې جوړ لره. درېمه معنا د سلام السلام علیکم، سلام د جنت نوم ده. ادخلناهم دار السلام، یعنی الله د سلام جنت درکې. دا د سلام خپل معنا سوا. که چا درته ویل چې السلام علیکم نو جواب به ورکوي وعلیکم السلام ورحمت الله. چا درته ویل السلام علیکم ورحمت الله نو ته به ورته وایې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ته به زیاتوالی کوې. وجه دا ده الله فرمایي واذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها. تاسې یو بل ته تحفه وړاندې کوئ نو ته په جواب کې له هغه نه ښه تحفه ورکړه. چې هغه ویل السلام علیکم نو ته ورته وایه وعلیکم السلام ورحمت الله. چې هغه ویل السلام علیکم ورحمت الله نو ته ورته وایه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دوه مسلې. درېمه مسله دا د مسلمانانو چې سلام اچول سنت ده، جواب واجب ده. څه معنا؟ سنت هغه ته وایي چې سړی د قیامت په ورځ نبی علیه السلام ته پې ملامتېږي، عذاب پکې نه وي. واجب هغه ته وایي چې د عذاب خطر پکې وي. نو دا د بنده حق سو یو په بل باندې. نو چې چا سلام علیکم درته ویلې جواب به ضرور ورکوي، په تا باندې جواب واجب ده. بله مسله دا ده چې څوک روان وي یو بل ناست وي، چې روان به په ناست باندې سلام اچوي او جواب به ورکوي په دغه طریقه باندې. الله دې توفیق راکړي.